لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سحر ټیم او ابو جهل راغی، لاس کې کاڼي نیولې ورته وایي چې کته پیغمبري او د اسمانونو خبر تعالی راځي نو وایه کنه زما د لاس کې څه شی دی وایه. نو هغه ورته وایي چې زه ووایم چې ستا لاس کې څه شی دی او که دا لاس کې د څه دي دا په خپله ووایي. ابو جهل لعین ورته وایي چې زما لاس کې څه دي دا په خپله نشي ویلی، ته ووایه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د لاس ته په یو ګوته اشاره وکړه، چې داسې اشاره ورته وکړه نو د لاس دننه نه آواز راغی چې لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صفت. لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ د ابو جهل په لاس کې کاڼي یو او دومره یو. ابو جهل هغه کاڼي په ځمکه راوویشته ویلې په دې جادو چلو. داسې معجزات، داسې معجزات. یو ښکاری دی یو اوسۍ نیولې ده او دا اوسۍ چې ده دا د ښکاری سره په جګړه ده، ځان ته خلاصي ښکاری بیا راټینګي، ځان ته خلاصي بیا راټینګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راغی، ښکاری ته وی دا څه چل دی؟ وی دا اوسۍ مې نیولې ده او بالکل ځان وجنی او ځان را نخلاصي. اوسۍ نه تپوس وکړو چې ولې دومره وکش بکش کې؟ او اوسۍ ورته وی چې د دې غره شاته مې یو دوه بچي دي، ځان ته دې له خلاصوم چې دومره مې پرېږده چې هغې له تی ورکم نو بیا راځم درته. نو حضور علیه السلام ورته وفرمایل ښکاري ته چې دا اوسۍ داسې وایي چې بچو له تی ورکوم نو بیا راځم. ورته یا رسول الله دا به بیا څنګه راشي؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه ورته وی چې زه به په ضمانت کې کینم در سره، که دا اوسۍ رانله نو تاوان به زه درکم، خدا پرېږده. اوسۍ چې پرېښوه حضور علیه السلام د اوسۍ په ضمانت کې کېناستو. چې کېناستو اوسۍ په منډه لاړه او بچو ته یې ووی چې زر ته یې وروئ د دواړو جانو سردار مې ستاسو په ضمانت کې کېنولی. بچو ورته وی چې زمونږ ستا تی په مونږ حرام دی چې څو پورې مغه د ضمانت نه نه اخلاص کړي. مورې مخکې او بچي ورپسې. مورې چې راله ښکاري ته حضور علیه السلام ته وی چې یا رسول الله زه خو رالم چې ته د ضمانت نه وځې او دا بچي مې وی چې مونږ د ده په ناموس قربان یو، مونږ هم د دې ښکاري شو. داسې معجزات عزیزانو عقل به ورته حیران شو. داسې معجزات دا ټول د کعبې په خوا کې را جمع شو. ټول قوم د مکې دا لوی سرداران او په کعبه کې ودرېده او د 14مې سپوږمۍ وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووی چې وایه کنه ته چې پیغمبري او ته وایه چې ما ته وحی راځي نو دا سپوږمۍ 2 ټوکړې کا. حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې بیا به مو نه منئ؟ ویل نه دا منو. په یو ګوته اسمان ته اشاره وکړه، په یو ګوته، او په اسمان کې سپوږمۍ 2 ټوکړې شوه. د ټول قوم ورته کته، دا ټول صنادید د قریشو چې دي دا ولاړو دی ورته کته. علما لیکي چې یوازې په اسمان کې 2 ټوکړې نه شوه بلکې هغه دواړه ټوکړې رالې. یو ټوکړه د حضور علیه السلام په یو لستوڼي کې ننوته او یو ټوکړه په بل لستوڼي کې او په دې ګریوان کې یو ځای شوه او بیا اسمان ته لاړه.
دا منظر چې دی د ټولو صنادیدو د قریشو ولیدو، وی کتل. جواب یې څه و؟ جواب یې دا و چې هوی د جادو خو تر اسمانه پورې مرسي. دا جواب. نو عرض مې داو چې دا څه نوې خبره نه ده. علماء حقاو په هر زمانہ کې د حق خبره کړې ده او تر قیامت پورې به داسې خلق پیدا کیږي چې هغه به د حق کلمه وایي، چپ په نه پاتې کیږي. باقی خدای پوهیږي او قوم پوهیږي.